تاسو به د خټین لوښ په اړه ډېر اورېدلي یا به مو لیدلي چې رنګارنګ او عجب عجب نو دا خو کمال دی نو دا خو هم در چا کار نه دی چې خټ سره ټول کړي دونه غټ چلم دی چې خپله چې په حکومت کې کار کړی دی که یا خپله کلالي چې کول یا ماته سره هغه روسان په وخت کې نور څومره مجاهدینو په دوره کې ښه بیا مو نو خپل کار نه دی وارې نه کوو دغسې د لاس هم په خټو لړلی چې یو شاګرد هغه وکړي د خټ چکل اغوړي دې ته وایي غولک موږ خو په کندهاري اصطلاح باندې غولک ورته وایي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي چې اوس ته ما ته ووایه چې ما جوړ کړه سبا راسه په دغه ځای به د هغسې کامره در څخه وي د هغه شی به دلته به راته ناست شي سلامونه د زما افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو هیله ده چې ټول روغ خوښ خوشحاله به ژوند به په خیر در باندې تېرېږي او افغانستان به د زما افغانستان یوټیوب چینل د لارې ګوري قدرمنو لیدونکو نن راغلی یم په کندهار ولایت کې د شکاپر دروازې سیمې ته په دا سیمه کې د کلالانو زیاتره کارخانې یا هم د جوړښت ځایونه شته قدرمنو لیدونکو تاسو به د خټین لوښ په اړه ډېر اورېدلي یا به مو لیدلي چې رنګارنګ او عجب عجب ډیزاینونه پکې جوړېږي او خصوصا په اسیا کې د دې مینوال ډېر شته قدرمنو لیدونکو افغانستان د خپله واسه خپل هنر پکې کار کوي او هر کلال کوشش کوي چې یو نوی ډیزاین پکې جوړ کړي تاسو را سره اوسئ په همدې خپرونه کې د کلال د لاسو هنر را سره وګورئ چې کلال څه ډول خټین لوښي جوړي او په څه طریقه سره جوړي تاسو د به ډېره سخت دی خو کلال ته ډېره اسانه ده ما خو لیدلي چې نن بیا په تاسو را سره وګورم زما افغانستان یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او د داسې عجایبو خپرونو لیدونکي پاتې شئ دننه د کلالۍ کارخانې ته دا کارخانه ده خصوصا لکه څنګه چې خټین لوښي په ډېره هنر او عجبه سره جوړیږي او دلته خټ هم پرته ده خټین لوښي هم پراته دي حاجي صاحب مې وڅنګ ته دا د یو څه شي جوړي ګلدانۍ جوړي د ده سره به خبرې وکړو حاجي صاحب جوړ په خیر ستړي مه سئ څه حال دی ښه یې په خیر یې ژوندی اوسئ خیر اوسئ حاجي صاحب څونه وخت کېږي چې د کلالۍ په کار باندې اخته یې هغه ډېره وخته په اخته یم هغې کې کوچني رانیول شوي اوهو څونه عمر لرې ته شپېته کاله ماشاءالله د شپېتو کال یې یعنې د کوچنیوالي څخه به د هغه کلالۍ کې راغټ شوی یې بلې و اوس به نو ډېر بدلاس پکښې روي اوس زراکه و حاجي صاحب دلته څوک د سره اخته چې په دا کارخانه کې څوک د سره اخته دي په کارخانه کې خو نو پنځه شپږ کسه اخته دي دغه دوه درې پر څرخو ناست دي دا کارګر دي دوه درې خټې والا دي هغه بیا کورا ده چې کورې ته ناست دي کورې چې اور ورچولي دي نو د هغو اته کسه ګڼل کېږي یعنې دا کسب د پلار او د نیکه څخه در پاته دی بلې و د پلار و څو ډوله کار دغه د ډیزاین پکې جوړولی سي دا خو ما چې ولیدله تا په دا ګوته باندې دغه ګلان ورواچول دا عجبه دا هم اسانه خبره نه ده ما چې زموږ زړه وغواړي پر هغه ډیزاین باندې جوړولی شي سمولی ښه چې څوک فرمایش درکړي چې فرمایش حاجي صاحب اوس خو نو ما ډېر سپین ږیری خو بیا هم ځوان معلومېږي د خپل ځوانۍ په مرحله کې دوی هم د کلالۍ کار کوي یا بلې دا هم کار دی سپینوالي په دغه کار کې دا سپین ږیري شوي د پلار سره اخته وی که شاګرد وي
یا پلار و اکا و پخوا مو نو خپل ځای و په هغې کې اخته و د پلار سره سیار شوي ښه استاد یو وخت به درڅخه خرابېږم که یا خامخا خرابېږي ښه په کوچنیوالي چې کوچنی وې دغه یو شی درڅخه خراب شوی وای خو ننوایي والا خو معلوم دی چې کله شاګرد ته درد راسي دغه ځواله نه ده په دا ځواله یې وولي یا مثلا مستري دی په پانه یې وولي کلال څه چم کوي مثلا چې تا به کار خراب کوي یا مثلا اوس ستا په وخت کې یو شاګرد کار خراب کړي ته یو په شي مې ولې که یا یا نو هغه په د خلکو په اخلاقو پورې یا دا خو هم د درد نه داسې یو پوسټ چې پسې ګرځي په دا خټه به سړی خوږېږي هم نه یا نه مې دی پوه شوی اوس هغه سپورټ ووایي چې دا داسې که دا داسې که خامخا انسانان فرق لري دا داسې نه دا ګلدانۍ تازه جوړه کړې او بالا چې درته راغلی هغه ګلدانۍ چې مکمل ورته کش کړي یا نو انډوالي ده چېرې زه د انډوالۍ سیستم ورسره چلی مذکور جو بدن په خپل ژوند کې د حکومتونو هم ډېر اوښتي چې ستا په عمر کې وه موږ باندې خدا د یو انقلاب واوښتی ډېر وارخطا و ستا چې 4-5 انقلابه در باندې اوښتي چې د خپل ژوند خوږه خاطره او ترخه خاطره دې راته ووایې هم د کاروبار کې هم د حکومتونو پر برابر والله که خوږه خاطره خو نو موږ تاسو شکر به مسلمانان یو و الحمدلله نو چې اسلامي حکومت راسي موږ تاسو ته ډېر ښه خوند راکوي بالکل بالکل و نو د کم حکومتونو مې ولیدل خو نو دغه اوس حکومت چې دی ډېر ښه خوند ماته خپله راکوي بالکل بالکل چې دی دغه د په هغه نورو حکومتونو کې چې داسې جنګونه به کېدله ته سپونکو د کارخانې ته راوستلست که یا بند به واست په کور کې به واست یا کارخانې خو وې نو پخوا پر دې ځای باندې مقصد جنګونه چې کېدله بیا هلته په نایه کې په ښار کې اخته وه خلک ښه البته بیا یو ځای دغه کړی و نو د امن ځای و دا نایه کې نو دننه بیا نو چې جنګونه خلاص وه بیا نو دلته یو څه ضرورت سره راوتله په خپله چې په حکومت کې کار کړی دی که یا خپله کلالي چې کول یا ماته سره هغه روسان په وخت کې نو څومره د مجاهدینو په دوره کې سره ښه بیا مو نو خپل کار نه دی هغه ته خو هلته جوم فقط داسې په سنګر کې وې که یا د مجاهدینو سره چې د ډوډۍ و د خټین لوښو د جوړښت دا وړلو د دا کار کوئ یا سنګر خلک موږ نه یو ښه دغه د مجاهدینو خدمت مو کوو ښه د مجاهدینو خدمت دا هم جهاد دی بالکل بالکل یو وخت انسان بیکاره سي زه چې خپله بیکاره سم یا داسې په یو کار ډېر مصروفه سم د ځان سره یو زمزمه کوم یا ستاسو وخت بیا ټپې وې نه لنډۍ به خلکو ویلې چار ځای به ځوانان سره کښېنستل ډنډیانې به سره ویلې تا لنډۍ یو وخت ویلې چې که یاد دي سم ښه هغه دې نه دي کړي اورېدلو مو چې خو خپله مو ویلې نه دي ښه نو دغه د یوه بله پوښتنه لا درڅه کوم هغه دا چې د کور د خوا تا ته فرمایش درکول شي د خپلې مېرمنې د خوا چې ما ته داسې یو ښایسته کونجې یا مثلا ګلدانۍ یو بل شی را جوړ کړه ورجوړې یې ښه هغه به بیا د نورو د عامو خاص ته جوړې مختلف وي ولې هغه د ناز شی دی یا ډېرو شناخته ونډوالان هر چا ته یې ورجوړوو چې داسې یو فرمایش وکړي ښه هر چا ته فرمایش یې پر مځکه نور غورځي یا او که جوړته وویل چې زه ستړی یم یې در جوړوم بیا څه برخور در سره کوي بیا سبا را جوړ کړه څه خبرې چې پر ګران یې دا ښه دی چې پر ګران یې ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې حاجي صاحب عمر دې ډېر څه ډېره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو خپرونه نه خلاصو پر دې ځای باندې قدرمنو لیدونکو دلته دا استاد دی کنجانې جوړي جوړ په خیر استاده ستړي مه سئ په خیر یاست ډکې جوړولئ په خیر یاست ژوندی اوسئ چای هم درته پرتې دي او په کنجوی باندې هم اخته یې
څنګه دی کاروبار څنګه دی؟ شکر دی الله سره راضي الله دې نسي ښه شکر. خټه د مازې سره راټوله کې بیا نو هلته د لاس هنر دی چې کله ته یو شی جین جوړې. نو دا خو کمال دی نو دا خو هم در چا کار نه دی چې خټ سره راټول کړي. بالکل دا خو موټر جین جوړولی سې؟ یاره موټر نشي جوړولی په څرخ چې هر کوم کنجي شی غواړي هغه جوړولی شي. په څرخ چې هر شی یې د موټر ټایر به جوړېږي ولې هغه څرخ شی دی؟ هو د موټر ټایر جوړېږي. مکمله موټر نه سې جوړولی؟ یا هغه ته نه یو خلاص هغه هم جوړولی شي نه یو خلاص. هو خو هم بس خټه د سره کښېږده ما چې هغه ډیزاین مزاین در معلوم بالا به خټه جین جوړولی سې. هو جوړېږي. ښه دا راته ووایه ستا څونه عمر کېږي چې په دې کار باندې اخته شوی د دا کلالي؟ بس زه هم د کوچنیوالي په دا کار اخته یم د پلار د نیکه مې د هغه کسب دی. ښه اوس چې د استاذۍ وضعیت ته رسېدلي اوس تقریبا 11-15 کاله کېږي. ماشاءالله. حاجي صاحب چې پلار دی؟ هغه مې اکا دی. ښه اکا دې دی. مکتب جو ویلی دی تا؟ اووه اته صنفه مکتب مې ویلی پاکستان. اووه اته دی تقریبا 15 صنفه راځي. اووه صنفه. ښه اووه صنفه سړی 15 صنفه چې ویلی دی. 15 صنفه به نه وي. نو خو زه د هغه وایم تاله اووه اته هغه خو 15 صنف جوړېږي. یا اووه صنفه. ښه اووه صنفه چې ویلی دی. په پاکستان کې په څومره ډګري کې راتلې؟ تقریبا درېیمه څلورم به راتلم. اوهو ماشاءالله په پاکستان کې په 4-5 پوزیشن کې راتلې نو دا خو په خدای تکړه وې نو ولې چې پرېښوئ؟ بس دا خوارۍ ته اړ شولو پلار مړي شو بس دا خوارۍ ته اړ شولو. ښه ښه ښه. د څلورمه سبقان پرېښوله د خپلې خوارۍ ته دغه شولو خپله خوارۍ مې کښله. اوس دا راته ووایه دا کونجۍ په څو ده؟ دا چې تقریبا په خاصې دا شړومبو کنجي ده بیا موږ دوکاندار ته په جیش اغوندی د شړومبو کونجۍ ده دا چې یو پلا د خیر سره دا شړومبو دغه دا کونجۍ ته شړومبې ولویږي لیدونکو بیا جلا خوند کوي. اوس نو زه به ترکیب در وښیم دا کونجۍ جوړېږي هلته هغه څه شی سربیره څه شی پر اچوئ؟ یا رنګ پر اچو او رنګ د ښه رنګ پر اچوئ د ښه رنګ یې پر واچوئ بیا چې نو دې ته ښه یخې شړومبې ور ولویږي شینشوب ور ولویږي او بیا بادرنګ ور ولویږي لیمبو پسې ور ولویږي بیا نو د دوبي غرمه یې بیا چې نو سر پورته کې بس نو هغه څه شوی د کوټې پای پر دا علاقه بجېږو که څنګه دی داسې یو متل یې کړی دی. ته څه خاطرې لرې د خپل کسب څخه؟ یاره داسې خاطره خو نه کړو دې کسب څه خو اخته یو بالا وروره. حاجي صاحب ته خو مې وویله مال خامخا د دغه خټین لوښي واري خو به انسان خوږویم نه تا واري ماري کړی دی یو واري در باندې سوی دی؟ واري نه کوو دغسې د لاس هم په خټو لړلی چې یو شاګرد هغه وکړي د خټو چکه لا غورځي. د خټو چکه نو دا خو دې بیا سخته کړله. ادې اکل دا یوه کونجۍ خو بېرته ورته کش کړه تا جوړه کړې وه. یا نو خو بیا ورته وایي د مازدیګر به مخ نه پاکوې په هغه خټو به لړلي دي. هغه دې سزا ده. دا شرط لري. دا شرط لري. حاجي صاحب دا د اصلي پوینټ نه وویلی دا د اصلي پوینټ وویل شاګردان حاجي صاحب ډېر ښه سړی دی هغه داسې نرم طبیعته دی خوشکه نه کوي چاته موږ بیا داسې تا بیا هم ووایم که داسې یو کار وکړي تا مې چکه خټ چکه دې زه خو ستا سره بیخي شاګردېږم نه چې ته د خټو چکې سړی یو کونجۍ منجۍ به راته کش کړې دغه لنده بره به در سره شاګرد سه هغه ته د خټو چکه غورځوي بیا در مازګاره پر وایي مخ هم مه پاکوه یعنې هغه نښان دې پر پروت شي در مازګاره دا خو ظلم نه دی نو یا نو ولې ظلم دی چې دغسې شاګرد دغسې یو چکه ونه وایي نو کار نسي زده کولی آفرین کار نسي زده کولی بلکل تا خپله یو د خټو چکه خوړلې ده یا دې یو شی مې موږ د پلار د لاسه وال خوړلي دي د پلار د لاس ته والله قربان سمه کشکې زما پلار ژوندی وی زما پلار ته جالات دغسې پیاله به راته پرته وه دا پیاله بیا راباندې راپورته په دغه بیا وویشتل لنده شته بیا کړو موږ به کار سم نه کوو نو کار خو دغه رقم زده کېږي داسې خو نو نه زده کېږي چې ته په هغه او په لالا ورته ګډې داسې کار نه زده کېږي یو چکه به غورځوي نو بلکل دغه زموږ ستاسو آب و هوا د اقلیم خوش کړي چې دلته نرم سړی راسي لا خوش کېږي یو متل دی وایي چې ډب نه وي ادب نه وي ادب نه وي ښه دغه متل اوس یو څه ناڅه کمزوري سوی دی دا ولې خلک وال نه کوي لاس په ناز په نواز ورته ګاډي یا کوي نو په خلکو پورې فرق شته نو څه چې حوصله ولري نرم خلک هم شته سختریزه خلک هم شته ته واده کړی دی؟ ما واده کړی دی ته په کور کې خوشکه کوې که یا کور خوشکه نه کوم نیسه کولی یا کولی سم نه کوم بیا ته که خلک په خټو د خټ په چکو وای هغه به زه هم ستا د هغه د خوا څخه د خټ چکه په تا باندې برابره سي یا نه برابره مننه ژوندی اوسې لیدونکو زه
د دوی سره په دا خاطر یو څه امتبي کومه مسخري سره کومه خامخا دقت یې کړی دی او زه هم راوتلی یم چې د دوی سره د دوی د لاس هنر ووینم ډېر ښه خوند راکوي دا د هر چا کار نه دی زه به نوره مرکه هم ورسره وزده کړم څو رقمه شیان دې جوړولی سي د دا خټینو لور څه تقریبا موږ په دا خپل کسب کې اوس د 20 رقمه شیان ډېر شته 20 رقمه په دې کې د اوبو دپاره هم شته د شلومبو دپاره هم شته د اچار دپاره د سرکې دپاره د غوړو دپاره ګلدانیانې څو رقمه ګلدانۍ جوړېږي تقریبا د 20 سره زیات شیان دي لږ نه دي یعنې 20 رقمه شیان جوړوئ دا خو نو رقم جوړېږي په رقم سیسټمو باندې د سیریږي به نه یا لاس مو پرې اوښتی دي یا لاس مو پکښې راوښتی دا خو نه بیا داسې وي او ستا چې بیا دی چې بیا لاس پوخ چا شی ورته ووایه دی جوړوای بلکل چې څوک یو فرمایش داسې انتیکه فرمایش درکړي چې در اوسه تا نه یې جوړ کړي جوړولی به سي چې په ټلیفونه کې یو عکس یو شی راښکاره چې وایي دغه جوړ کړي هغه جوړوای سو ماشاءالله دا خو مولا ډېر غټ هنر دی اسانه خبره نه ده نو تا اوس یو دغه شعار څه شی و داسې مخفف تورې څه استعمال کړه نو هله معنا هغه داسې خټه درته راوځغلی خټه هم په کار وه هله ما زه ورته وایي چې هله هغه داسې ورته راوځغلی خټه هلته سره فوج شاګردان دي فوج اوس مې ګرده لایق ته برابر کړي ته څه شکایت ته زمزمه و ټپه یو لنډۍ منډۍ وایه که یا د دغه شیان سره علاقه نه لرم شګر سره د چی سره علاقه لرې په ذوق کې ما یو چې یو ورکې مې خوښې دي ورکې نه دي سوخت کېږي خو به نه په ورکې والله سوخت کېږي که جانډوال کمزوری به بیخي که جانډوال کمزوری خو بیخي سوخت کېږي هلته ته خټچکې ورځې هلته چکې نشته هلته د خدای خوښ کړو ډېره زیاته مننه قربان دې سم بخښه به ډېره کوې څنګه دې موسیقۍ تاسو ته راځي دا خو هنر دی دا هنر د هر چا په کار دی اوس که مثلا د خبرې زه ډېر پیسې ولرم که سره به یوازې دغه شان راته جوړي د خټین لوښ د خدای جلا کیف لري په اصلاح باندې موسسات یو څوک یا حکومت خلک درته راځي د تشویق دپاره یا مثلا د یو ځای مو بیایي چې موږ ته دا شانه جوړ کړه موسسات راځي خو بیا زموږ خلک داسې هغه کوي چې دوی خپله سره دغه کړي بس خپل ورسره ولاړ شي داسې نه کوي چې دا کلالان ګډه سره راټول کړي چې د کوم یو ښه هنر یې زده دی ښه کار یې زده دی هغه به واز کړي چې دوی 10 کس هسې به چې د ټولو کلالان سره یو راټول کړي چې ښه کسبکار یې هغه به چې واز کړي لکه امتحان چې ځینې اخلي لکه امتحان چې ځینې اخلي به چې هغه کامیابه شي هغه ښه کار کوي ښه کسبکار یې هغه به چې دی خارج ته بوځي هلته یې کار په وایي اوس نو دلته یو وروره چې موسسات راسي داسې خلک ورسره ولاړ شي هغه کار نه یې زده بلکل دوی ورسره ولاړ شي دا خو وروره زموږ د افغانستان یو دغه دی و دا د ټول افغانستان نمایندګي کوي واقعا ښه خبره ده قدرمنو لیدونکو هر څوک چې مثلا یا خارجي مملکت ته ځي یا د کندهار ولایت خلک چې یو بل ولایت ته ځي دا د هغه ولایت نمایندګي کوي او که چیرې یو بل خارجي مملکت ته ځي دا د ټول افغانستان نمایندګي کوي نو رشام ښه خبره ده دا باید چې دوی داسې وکړي چې دوی بیا یې باید په دا ګردو کورو کې وګرځېږي بیا امتحان ځینځې واخلي چې ښه کسبکار یا پوښتنه وکړي چې ښه کسبکار هسته چې کوم یو ښه کسبکار دی خلک ورته وایي چې دا فلانکی ښه کسبکار دی نو هغه بوځي خارج ته نو هغه هلته وروره کار هم پر مخ بیوایسي د افغانستان نوم به هم لوړي او ښه کار هم کوي هغه او دا چې دوی وروره داسې ناقص په سړی بوځي نو د هغه یو شی زده یا دوه شی زده بل شی نه یې زده هغه نهسي کامیابه کېدلی د افغانستان وروره نوم هم نه لوړېږي او په داسې ښه کسبکار بوځي د افغانستان نوم به هم لوړي او کسبکار هم ور پر مخ روان بلکل ډېره مننه ژوندی اوسې الله دې ژوندی لره بلکل ښه خبره ده ده خو واقعا داسې په ډاډ وویله چې زما 20 رقمه یاد دي چې ذهن چې کار کوي هغه شی زما زده دي او وړتیا دا خلک لري نو قدرمنو لیدونکو څو ولاړ به سو کوزو والا ته کوزې جوړېږي اخواته د هغه سره به خبرې وکړو او دلته دا خټه کله کېږي دا خټې معلومات به هم درکړو او اخواته کوره ده کوره بله ده وه کوره بله ده هلته بیا دغه خټین لوښ پخېږي هغه به هم راسره وګورو تاسو راسره اوسئ ویډیو در پای راسره وګورئ زما افغانستان در سره سبسکرایب کړئ
وینئ لیدونکو دا به څه شي اول بیا نه ښکاره کومه دې خوا ته خو دا خو ټوله پېژنئ دې ته وایي غولک موږ خو په کندهاري اصطلاح باندې غولک ورته وایي چې تاسو به څه شي ورته وایاست دې ته چې کله مثلا د پیسو په قدر پوه شولاست او پیسې ساتئ نه اول خو سړی په ځوانۍ کې د پیسو په قدر نه پوهېږي خو کله چې د پیسو په قدر پوه شولاست بیا نو په دا غولک ته ورچې چې ټول یې کړلې بیا نو دا غولک ماتوي او هغه پیسې راباسي یا کور پرانیسي یا سره یا خپل کاروبار په شروع کوي دا د ګټ شی دی دا پر چا باندې وایي دلته داسې یو عقیده هم ده وایي پر یو چا باندې عمد نه کوي کله چې دا شی کښېږدي جیب یې ګر سره خالي سي جیب یې نه خالي کېږي خو هغه دی ورته پروت وایي راچوه او پاتې سو دا شی چې دی دا پیسې به مو تر اوسه نه لیدلې دا د کلال خزانه ده اوس مو ولیدله دلته پیسې پرچېږي د کلال دغه دا څه شی بولي د پیسو دخل دی هم د دې خوا پیسې خلک راچي هم د دې خوا پیسې راچي او جالبه لا دا ده چې نه قلف لري نه شی لري والا دغسې ورته پروت حاجي صاحب جوړ په خیر خیر اوسه څنګه یاست خیرات یې چې ښه دي سره ژوندی اوسې حاجي صاحب ته د څه کار کوې زه دا کسب نه کوم دا نو زما د وخت نیولا ده ښه ستا د وخت خیر پخوانی وخت د بکسو د دې کار دی کولرانو بکسونه جوړوونکې کارخانه ده دی چې ملګری دی دی مې د څونه وخت سره ملګری دی د کوچنیوالي څخه 50 کال سره به سره کښېنو ته ډېر وخت بلې وه ته هم دغونه د ډېر وخت څخه د بکسو کار کوې د ډېر وخت کوم برابر اته 50 کاله کېږي چې ما دا کسب کوم ماشاءالله تا ته به هم درس او اوس خو نو خامخا د ځینو شیانو سره زه نابلده یم او ستاسو د وخت وه ستاسو د وخت چې د وخت سره د دې خلکو سره موږ دغه سکنجه شی څه دی دا دغه د رنګه لوټ شي جوړي د پیالې چې بیا رنګونه جلا کېږي داسې یو پر بل یې سره یږدي څلور پنځه پیالې یږدي مابین کې دا یږدي چې رنګونه یې جلا نه شي دا خو بیا چې پیالې سره کښېږدي یو تر بله رنګونه یې سره جلا کېږي نو دغه یږدي باندې په هر دانه کې دا یوه دانه داسې یږدي بالا رنګونه یې جلا نه شي سره دا د رنګه لوټ دپاره دی هر رنګه لوټ چې جوړي دي مابین کې دا پایې د خټ سور جوړي کې دا پایې ورته وایي دا جوړي وه لیدونکو دا چې وایي کله رنګه لوټ شا په شا سره یږدي بیا رنګه لوټ سر پر سر چې سره یږدي یو تر بله وه کې مابین کې بیا دغه ورږدي چې وایي دغه جلا نه شي دا خو نو سرخاني دي د چلمانو دا خو نو سرخاني جاوه اوس دغه سوي دي بیا نو رنګ ورکوي دغه رنګ کوي رنګ یې نه درکړی دا د چلمانو سرخاني دي دا د تنباکور لیږي هلته به زه په یوټیوب کې نشته کوم نوس ممکن نو تنباکور لیږ بیا څه کول کېږي دا خو نو غټ چلمان سته خو دونه زما د کټ سره چلمان سته چلمان هم سته ما ته راځئ وربسو لیدونکو هلته به چلمان ووي نو دغه چلمان هم سته ورسره دا د چلم لاندنۍ برخه ده د خاورو چلم دی لاندنۍ برخه ډېر ښایسته رنګ دي دا نه په ګرد عمر کې نه خرابېږي دا خرابېده نه لري چې 100 کاله پورې چې رنګ بیا د هغې دا لاندنۍ برخه ده د کیلون یا د میوې د چلم لاندنۍ برخه او دا چې دی د تنباکو د چلم لاندنۍ برخه یعنې در دې څخه بله هم غټ یا وه ډېر غټ دا د چلم لاندنۍ برخه ده دا چلم دی دونه غټ یې جوړ کړی دی حاجي صاحب دا مینوال لري و بیخي ډېر لري دا خو نور کار دی یخې نو هغه چیز پکې څکول کېږي چې وایه دا نو توتیانو دپاره دغه جوړ کړی دی دا خو چلم سو او پاتې سو دا بیا د توتیانو هغه کپاس ورته وایي شیش ورته وایي دا بیا هم شوقیان لري ډېر شوقیان لري دا چې دلته خلک ورته راځي او بیا وړي بیا نو دلته داسې پر لوړ سرطاق یو ځای باندې یږدي د توتیانو دا چیچان پکښې اچي ته د چی شوق نه کوم څه شوق نه کوې یا مثلا د خبر داسې د حیوانانو شوق لري داسې
دی چې څو دانې کوترې لرم ښه ماشاءالله و دا خو نو هر یو مثلا دا زه خپله طوطې زما ډېر خوښېږي نه شوق مې دی او قدرمنو لیدونکو ما تر اوسه دونه غټ چلم نه و لیدلی دغه لا هم غټ شته دغه هم غټ شته درجه څه هم غټ شته هغه د لیه شته یا د لیه نشته دونه غټ چلم دی چې تاسو ته حاجي صاحب راوستو د باندې بیا خلک و راسره وویني درجه غټ هم شته و د لیه غټ چلمان هم شته دا خو هم ډېر وزن درلودی ولا و دا چې در څومره دا دغه شي دپاره دی نو بلا صحیح دی و حاجي صاحب دا چیز دی دا تختانۍ ده نو تختانۍ ده د خټینو لوښ و د خټینو لوښ تختانۍ ده دغه بیا د خټو تختانۍ و دا د خټو تختانیانې دي دغه د کیانې دي د مستو دپاره دغه دا بیا د مستو دپاره دي مستو دپاره دکۍ ده دغه چې څه ورته وایي دکۍ ورته وایي دکۍ پخوانۍ و دکۍ هر شی خپل نوم لري و او دا دغه نو پیالې دي د شوروا لپاره څوک خو په دې کې بیا شوروا جلا کیف لري ژمی را روان دي د خیر لیدونکو کله چې په میله وځو حتما به دغه پیالې زه راسره اخلم موږ هم یو شی هلته په ځای لرو د میلې خو خالي په دغه کې شوروا خو په دا کې جلا خوند لري ولا ما خپله خوړلې ده دغه نه بیا د شلومبو کنجانې دي دا بیا د شلومبو کنجانې دي او څونه ښایسته ډیزاین یې ور اچولی دی ګلان جلا پکې ښکار او دا صافي چې دا ولې بله صافي چې دا دغه خپل رنګ دی دغه د شیر رنګ دی دا خو دغه نه د شیر رنګ دی دا پخېږي پوخ رنګ دی دا د امکان نه لري چې دا یا پاک شي یا شوی مې دی بیا پخېږي بیا هغه دی خپل رنګونه دي رنګ وکړي په دې کې خپل ډېر قیمتي رنګونه شته دغه بیا مرتبان یې څوک اشعار پکښې اچوي دغه پکښې تر اساس صاحب چې دا مرتبانه ده دا مرتبان ورته وایي دا هم ډېر درنه وزن و دا هم ډېر وزن دا مرتبان دي دا ګرده دا ګرده په دې کې نو څوک اچار اچوي څوک وړي اچوي او دغه چې دا کوچنیان دی به ګرده شلومبو کنجانې دي دا شلومبو څنو کوچني کنجي ده دا هم ډېرې غټې غټې دغې دي ګوره غټې غټې لیدونکو دا ته چې وایي ماټۍ یا دا د کیانې دي دا هم دکۍ ده و دا هم دکۍ دا هم څوک ښه ماټۍ بیا چې ته وایي ماټۍ خو نو بیا د اوبو ده دي ښه دا بیا فرق لري دا دواړه دا ګرده د کیانې جاوه دا د غوړو دپاره غوړي پکښې اچوي غوړي نه وځي درن که یا دغه رنګ په دا خاطر ورکړي چې خراب نه خرابېږي نه دا رنګ دا خو د پوخ رنګ دی دا دغه رنګ نه دی هغه رنګ یا د روغني رنګ دی چې بیا پاک شي او دا د ګرد عمر ته بیا دغه رنګ دی که دا چې ټوټه پاتې لا به هم دغه رنګ دی ډېره مننه حاجي صاحب کور مو آباد ژوندی اوسې خیر اوسې اجراول السلام علیکم جوړ په خیر خیریت سلام ډیره زیاته مننه حاجي صاحب پتاوي تم ناستې او دا چې جوړه دا چې دا نمکدانونه بولی مالګه و شیشو بوی و مرچ دا شانو راچی انو دا دکانداران یې مړي کوروالان زموږ سوړي اجرېدل د خټو نمکدانونه د خټو نمکدانونه و ډېر خلک یې ورور شي دا جوړي ډېر به د بکسو د چادر سي جوړي واجرېدل دا سړی بیا په هغو کې استاد اوس کارخانې چې ورشه بیا په هغو شان استاد زموږ په کسب کې که درته ووایم در زر کم شان بلا ډېرې کم به نه وي رقم په رقم شان واجرېدل نو دا د خټو ورور شی دی دا برابر څوک 7000 کاله کېږي څوک ورور 15000 کاله کېږي خو دا تاریخ د خلکو سره پروت زموږ د 1000 کاله د ورنیکه زموږ دا کسب دی د ورنیکه څخه د ورنیکه څخه او زموږ د نیکه د پلار کسب دی انو دا زموږ خاندان چې اوس غوړه ګرده په دا کولالي اخته دي نور کارونه مو کړي دي موټران مو کړي دي مځکې مو رانیولې دي بس خدای تعالی هم په دغه کې روزي پیدا کړې ده هلته تاوانیان سوي وو دلته بیرته خدای ډوډۍ راکړې ده پښې کې دا داسې دی لکه د فقیرانو دغه امیر پلار صاحب چیر سوی دی هغه ولي د خدای شای نقشبند صاحب شاګر دا د هغو کیسه دی نو دا هر شی وروره جوړېږي چې هر شی تو وایه
خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي چې اوس ته ما ته ووایه چې ما جوړ کړه سبا راسه پر دغه ځای به د هغسې کامره در څخه وي د هغه شی به دلته به راته ناست خو بیا زموږ مشرانو ته وویل چې یو بت مه جوړوئ بالکل او یو زربغلي دي پخوا په د سازو کې والي ول دغه مه جوړوئ دا د نور خلکو چې جوړول لا بل ته زموږ دا کاز یو دا بوتان جوړول مال دا مه جوړوه دا بت پرستي په دا کسب کې دا د اولیاو کسب دی دا مه کوه هغه چې لمان یې جوړوله د پیل په رقم شونډک به هر شی به پر سره د چلم غاړه ورکول 400 دا شهر خلکو شکول خو دوه واري ما ځنې بند کړي نو چې اوس ما څه ودانه ته په 15 لک افغانۍ وغواړې چې واده شی راځي خپل نه در جوړ بالکل واجرېدل او استایان د ازما زی مثال د زموږ کورنۍ نورم صدقه شو استایان په خپل کمال کې چې وانته راته وایي چې ما جوړ کړه کوم سبانه مې جوړ کړی کړي دا ورشتله غلط سیده شکه دا هنر دی بالکل نو دا د خاور هنر دی ګوره واقعا نمکتانونه دا بیا دغه د لاس ځای دی دا د لاس ځای دی کور جوړ دی دلته مالګه ورور مرچاک شوبې هر شی چې دا شان دغه شه اوس خو دا ورور د پخوا کې سب دی د خاور پیالې او د منګي او د ډېر کمالدار دی و بالکل موږ په چیر حکومت کې سچامې دفترو ته تللی ورور د زموږ کورو شکایت خلکو کړی دی چې دا دوی د پازاب اوس هم پازاب دي ما یو وخت جرنافیر یسو په چیر حکومت کې مال موږ به دا کار بند کو داسې بجې یوړه تا چې ښکنځل مې ورته وکړل ورته داسې وګوره دوه یخچال ورته پراته وه د دواړو پر سر دغسې منګې پراته وه ول دا منګی چې دی دا فلټر دی دا اوبه فلټر دی ول دوه یخچاله په اطاق کې لرمه سچامې رئیس و ول زه دا یخچال اوبه نشي دا منګیان اوبه شم دا دونه کمالدار شی دی بالکل بالکل ول صرف دغه نه درته وایي دا د ډیر مکوي له بړ مکاروي هغه مو بند کړي له بړ ډیر خلک مشکل نه کاروي بوټونه اسوځل هغه مو بند کړي بیا دغه تخچو دا ګراده مو شروع کړي هغه وخت اوسم شروع کړي دا اوس دا کورا ګورته نه په زور سم پر لک ځا خو چې مکو دا کورونه فازا ډیر چات خو اوس مر سره په دغه نظام کې حکومت ډیر چات کړي دي کول ودا واجب په هغه حکومت کې مر سره کړي دي چې ولې دا د فقیر کې سب دی دا د غریب کې سب دی دا نه د چوغټه ساختماني ده چې ځه ورور دا ډېر پیسې لري دا به دا شو دا اوس مې دغه کیسه دا ورور ته کول مال 15 لک دا ځای ګرو زموږ چې اخلاص کې اوس موږ کړی ته مجبور کړلو یو ډزره کړی راڅ غواړي زموږ په واسه نه ده پوره اوس موږ اوس د باندې حکومت هم راته دا ډمبر جوړ شي دا رسې جوړ شي تاسو به زی د باندې موږ هم په دوار سترګو نو دا کې سب دي چې اوس راواخې زه تا در شیم کمالات چارنګونه شي د شیم په هر شی کې جوړي بالکل بالکل ډېر اوس رايت هم ورور ضرورت ورته لري حکومت چې مرته لري یو وخت موږ د ګمبت خشي جوړې د رنګا خشي نه کاشاني دا ما خپل فاغه ته کورې کول بل پر لرو ورې ما خپل ور جوړ کړی واجب دا غش رنگونه ور کړی دي زموږ رنگونه در د چنایانو ورور در جرنګونه د ګورد کمالدار دي هغه وخت دغه سره شیډوم سره رئیس او دغه نوم دی دا شنو می و دغه د ساختماني رئیس و ما چې ویل دا کار به کوي ما دا کار کوو موږ مسکینان یو موږ سرمایه نه لرو ما سرمایه ګر سره 15000 کالداري نه ده و تاسو نو په اول دا ځان مړوي مال یا بوچ مرکو لاس لکه غونی اوس تا ورته خوانه توه لاس لکه غونی راکه په اول قرارداد کرا څه ګرځوه بالکل زه زملا ورته د تاسو کار به ګرمش په ماشين کو میدان د برور خشته کژان سو داسې نسی اخر با سره وش کې ماز ما خرچ په غلماری پرچی دراوی بس چراوی استلې د چنایي خرچتو د غورور ایرانی خرچتو ګورد شوتا کړي او رشا کړي او درزونه کړي زموږ حساب بالکل مال د ازمش خرچته چې په د حکومت ولګي په شل کال صافنه واړي بالکل دغه پاکستاني د سپنر شراب باج کتالي دي وای دا بیا هر سړی ورخیږي صافکه مال هر سړی به د کوازه ورته بستای هر سړی ورخیږي دا د خبرو چې ما ډېر مننه ژوندې وسیاج صاحب کور آباد واقعا د لاس هنر دی ډېر زیاته مننه خیر اوسه قدرمنو لیدونکو زموږ خپرونه هم پر همدې ځای پای ته رسیږي دربلې دا ښایستې خپرونې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکړئ پر لوی الله مو سپارم ښه وخت ولرئ زما افغانستان د سره سبسکرایب کړئ